شهر ما جور باشه، وطن ما جور باشه، افتخار کنیم مکتبکای در ملکای مردم. همین دکانا را چیز کردن گفتن که برادر کن مال کم بیارین که خاطر همین زنخچه هست. همین سرک دو سرکه میشه. برای مردم همین شهر این سرکا که کلان میشه چقدر بهتر است. برای مردم همین شهر این سرکا که کلان میشه چقدر بهتر است. هر کس خسارش هم داده، خسارش هم بیتا. اینا تو دست با دست که نتیم اکبر کت دولت خود کت وطن خود کت دیگه خود از کجا وطن ما جور شد؟ د بخونکي ولای ازال خدای پر سپیڅل نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن موږ د کابل دومې ناحیې ته راغلي یو. دا د زیرزمینۍ سر دی. شاته تاسې کتلی شئ چې د عبدالرحمن مسجد همدلته موقعیت لري او موږ هم همدې سیمې ته په دې خاطر راغلو چې دلته د ښاروالۍ لخوا داسې پرېکړه شوې چې د سړک د پراخولو لپاره چارې پیل شي او دواړو خواو ته د سړک دوکانونه استملاک شوي دي او له دې وروسته چې دغه دوکانونه یا دغه موانع چې د سړک مخې ته پرتې دي دا ونړول شي له هغې وروسته به دلته یو اساسي سړک جوړیږي. له دې وړاندې که تاسې وګورئ دلته د شاید شمشیره څخه نیولې بیا تر پولې ارتله پورې د سړک د جوړولو چارې تقریبا چې په بشپړېدو دي او د قیر اچونې کار هم په نږدې راتلونکي کې انشاءالله شروع کېږي. او دغه سیمه چې تاسې ګورئ په اوس وخت کې دلته په دغه سیمه کې ګڼه ګوڼه هم ډېره زیاته ده. یو دا چې د موټرو ازدحام ډېر زیات دی، موټر دلته ډېر زیات موجود دي او د مختلفو سیمو اډې هم دلته موجود دي چې له دغه مسیر نه تګ راتګ کوي یا دغه لارې نه د تګ راتګ لپاره ګټه اخلي. شاوخوا که تاسې وګورئ دلته اډې موجود دي، دلته د دارالامان د کوټې سنګي او همداشان نور سیمې چې په دې مسیر باندې پرتې دي له دغې څخه له دې سیمې څخه ګټه اخلي تر څو پورې تګ راتګ ورته اسان شي. موږ هم د سیمې ته په دې خاطر باندې راغلو تر څو پورې وپوهېږو چې دغه د ښاروالي له لوري چې دغه ځایونه استملاک شوي دا څه وخت استملاک شوي او څه وخت به له خیره د دغه سړک د پراخېدو چارې پیل شي. ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دلته له یو ورور سره ولاړ یم چې د ترکارۍ دوکان لري. له دوی سره به غږیږو د دې سړک په اړه باندې، د بیروبار په اړه باندې، د کاروبار په اړه باندې او همداشان چې نوی سړک راځي له خیره سره او دلته استملاک ترسره شوی دی چې دوی په دې اړه باندې څه نظر لري. السلام علیکم. السلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر هست؟ آرام هستی؟ زندگی بخیر میگذره؟ بخیر باشین. کارتان چطور است؟ شکر خدا، شکر خدا میگذره. دیگه فصل بهار است دیگه. هوا چطور است؟ امروز دیگه کورتی را کشیدیم، امروز دیگه هوا گرم بود دیگه. هوا گرم شد. در این بارانا که تیر شد کاروبارتان چطور بود؟ شکر بود، شکر خدا است. یک روزگار میچله. از بیروبار اگه برای ما بگین اینجا که میبینیم همیشه بیروبار میباشه. بیشتر ما قسم بود چند سال پیش یا فعلا این قسم شده؟ در دوران جمهوریت هم بیروبار بود، خیلی سر زیرزمینی یک ذره سایه تنگ است. دیگه این نقشه است تقریبا چند سال است که این نقشه را گفتن حالا سایه استبلاک شده دیگه فعلا چی میکنن در سر آدمی کار روان است، میگن که کار است دیگه. این حال دکانا را همه قدر نماینده همین دکانا را چیز کردن گفتن که برادر کن مال کم بیارین که خاطر همین نقشه هست دیگه سر زیرزمینی یک ذره سایه بسیار محدود است، سایه خرد است. و اینجا که میبینیم آدم است
از این مسیر که میریم همیشه دیگه بیروبار می باشه، موتر استاد می باشه، تاکسی و چیزا. و طرف هم که میریم طرف جوی شیر از اونجا شروع شده، سرک تقریبا استملاک هم شده بود، باز کارش هم انجام شد و تقریبا تمام شد. حالا دیگه کارش تا چیز رسیده که پخته میشه، قریزی میشه. به نظرت که این قسمت ها که فعلا استملاک شده یا که اگر تخریب شود و کارش جریان پیدا کنه و انشالله که سرک جور شود، به نظرت همین بیروبار کم خواهد شد؟ این باید روبندی کالا فعلا کم میشه. حالا فعلا روبندی زیاد است. امی هر چی باشه خیر ما شما باشه. اگه سرک از اگه خانه است یا سرک میره چیز میره، اما به خیر ما شما شاید باشه که به خیر مردم ما باشه انشالله. که مردم ما شما آرام شود دگام. بیشتر که از این مسیرها ما حرکت میکردیم دیگه تقریبا یک نیم ساعت باید دیگه منتظر می بودی و کسی اگه مریض می داشت و یک حادثه میشد باید منتظر میمون تا که همین بیروبار ختم شود. به نظرت همین سرک کالان شود دیگه این مشکلات حل میشه دیگه بخیر؟ انشالله حل میشه. انشالله کار که میبینیم انشالله کار همه تو به صورت است. انشالله امیدوار به این هستیم، خدا مهربان است که اگه به چند نفر دیگه مشکل پیدا میشه، 100 نفر دیگه از این مشکلات دیگه خلاص میشه. این مشکلات هست تا که زندگی ما شما با یک مشکلات چی میشیم و پس عادی میشه برای ما شما. حالا یک ذره یک ما شما دمی دکان و دمی خانه و چیزا یک ذره آموخته شدیم عادی میشه. هر کس خسارهش هم داده، خسارهش هم بیته و تو نیست که خسارهش نته چی نته. دمی دوستا دمی اندیوالا از هر کس که در این بالا سرک مغزن خانهشان رفته می اندیوالای ما هستن، خانهشان رفته خسارهش داده. ما گفتیم نخواد پیسهش داده دیگه خسارهش داده. انشالله خدا مهربان است که سرک هم کلان شود و برای مردم سهولت شود. به نظرت اگر یک قسم همین پیشرفتایی که ما میبینیم کار سرک سازی و بازسازی را که میبینیم چند سال دیگه چه فکر میکنی که شهر کابل چه قسم خواهد بود؟ به نظر ما که ما میبینیم براکی را میبینیم، روی باری قماندانی را میبینیم، یعنی چند جایی که ما خود ما میریم مارکت میریم میایم کار به سرعت روان است. خدا مهربان است کار به سرعت حالا فعلا روان است. خدا کنه با کندی و با کدام چیز پیش نخوره. کار حالا که ما میبینیم به سرعت از کارشان خوب است، کار خوب است. حالا فعلا همین کار بودجه و سرسابشان باشه که کار از زود پیاده رو یک چیز کنه. همین سایت پیش قماندانی یک راسته موتر از بسیار یک ذره رابندی می باشد. تا طرفای 10 بجه 9 بجه بسیار مردم بسیار همیشه یک ذره رابندی چیز است. بعد هم همین سرک برکی خوب است، یک ذره از طرفای دیگر راه داره مگر اینجا راه نداره. انشالله که این مشکلات هم حل شود و فعلا هم که میبینیم کار بسیار به شدت جریان داره و هر جایی که میبینیم برای سرک سازی و برای پیشرفت کشور دیگه در همه قسمت شهر کابل ما کار میبینیم و مردم امی شهر کابل هم امی چیزا را شاهد هستن. فقط یک پیام کوتاه شما میشنویم. پیام ما نمیست که مردم ما دیگه صبر و تحمل کنن تا کمی کار به خیر به صورت صحیح تطبیق شود تا که مردم ما شما پس به در گل به حالت عادی بیاییم. حالا اگان ذره مردم یک ذره ناراحت هستن من هم راحت میشن. حالا چایایی که چی دست یک ذره جور میشه. خدا مهربان است، ناامید ما شما نباشیم. زنده باشین، بخیر باشین. بخیر باشین. زنده باش. په کاروبار کې مبارکت شه، خدای تعالی او نور هم کاروبار ښه کا. او درنو لیدونکو تاسو کتلی شئ چې په دغه ساحه کې تاسو وګورئ ډېر زیات بیروبار دی او انشاءالله چې د دې کار په شروع کېدو سره چې د سرک په وړاندې کومې موانع موجود دي د دې په ویجاړولو سره به او د دې بیرته په رغولو سره به انشاءالله چې دا سرک نور هم ازادېږي او دلته کومه شته بیروبار چې دی ګڼه ګوڼه چې ده انشاءالله چې دا به ختمېږي. تاسو تصویر ګورئ بیا هم له تاسو سره هم راغلاس دلته په دې افغانانو کې او په دې ساحه کې ولاړ یو. له ما سره څنګه کې که تاسو وګورئ ځوانان ولاړ دي، له دوی سره به غږیږو په مختلف موضوعاتو به سره خبرې کوو په تیره باندې د دې سړک په اړه باندې چې دا سړک څنګه د ګڼه ګوڼه څنګه ده او له دې وروسته به انشاءالله چې
کوم تغییرات راځي دا وسنګ. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر جان. خوب است. شکر با دعای شکر. خوب هستی؟ نامیتان چیست؟ اسمم فردین است. فردین جان مصروف چی کار هستی؟ والا ما خودم یک کراچی پکاوره دارم نمیدی افغانان. درس خواندی؟ درس خواندیم ما تا صنف در در مکتب لسیال استقلال. چرا ادامه ندادی؟ والا دیگه ادامهش تصمیم داریم که ادامه بدیم به یک سال واره به میگن علتا بود اعلام کردیم. ان شاء الله که مشکلات هم حل شود. ان شاء الله باز برگردی به درسای خود. یا خیر توکل به الله بی نیاز. زنده باش. خدا داریم. بخیر باش. ببینیم هوا بسیار خوب شده. والا هوا روز وقتا دیگه در این وقتا دیگه هوا بسیار معتدل شده یک ذره رو به گرمی است دیگه. یکم که بارانه بود هوا فعلا چطور است؟ فعلا دیگه هوا رو به گرمی است هوا خوب است. ما که میشه همیشه میایم بیروبار زیاد میباشه. فعلا هم که میبینیم بیروبار بسیار زیاد است. بیشتر همه قسم بود یا چند سال است امتحان شده؟ والا دیگه دی افغانان تیگه پاسته که دیگه سایه است که مرکز قلب کابل است. هر جای از هر سایه که می باید دی افغانان یک گذر مرورش میشه از چلستون از سرای شمالی از کارتینا به نمی علت دیگه سایه هم یک بیروبار داره. یعنی از اون طرف هم بیروبار است و از این طرف هم که میای طرف دارالامان و این طرف مسیرها که هستن دیگه بیروبار زیاد است. دیگه بیروبار خود زیاد است به خاطر نبی سرک سازی است دیگه. این طرف که میبینیم از شاید و شمشره گرفته تا از جویشیر و او طرفتار پل ارتل دیگه کارش جریان داره او هم پخته میشه. تغییرات خواهد والا تغییرات دیگه خیر نه دولت امارات اسلامی از وقت کامل سرک ها دیگه سرک سازی و ساخت و ساز دیگه شروع کرده دیگه و فعلا ما که میبینیم در دو بغلم فکر کنم که از طرف شاروالی اینجا برای مردم هم یک خبر داده شده که هم تخریب میشه. این تخریب میشه و خیالم دیگه مجموع چقدر این طرف چقدر اون طرف همی سرک دو سرکه میشه. یک سرک دیگه با سر مغزن که میگن از جویشیر گرفته تا دان ولایت با اون سرک چپا شده دیگه ساخت ساز جریان داره. به نظرت برای مردم همیشار این سرکا که کلان میشه چقدر بهتر است و برای شهر ما که شهر کابل است پایتخت است دیگه میبینیم که مثلا کشورهای دیگه که پایتخت می داشته باشه بسیار یک نمای خوب داره. به نظرت تغییرات خواهد آمد؟ این خود طبعا دیگه بسیار برای ما فایده داره. بیروبار کم میشه. این رفت آمد مردم باسوده و راسوده شدن امبولانس اطفایه بر حساب سرک فایده داره برای ما دیگه. شهر ما نمودی میشه دیگه. شکر که وطن ما آرام است دیگه. ساخت ساز برای ما بسیار ما خوش میشیم که وطن خود میبینیم رو با آبادیش خوش شده رو استیم. چند سال بعد اگه ما بیایم اینجا و یک نمای خوب مثلا یک شهر باشه که مردم از کشورهای دیگه بیاید باز ما چقدر افتخار خواهد کردیم که والا ما در شهر کابل زندگی میکنیم دیگه. والا دیگه 100% خب برای ما افتخار است که ما این همه تا شهر ما جور باشه وطن ما جور باشه افتخار کنیم تا بکی در ملکای مردم تا بکی شهرهای مردم وطن خود ما جور شه آرام باشه که ما کل ما وطن خود باشیم آرام. ان شاء الله در کشورهای دیگه هم سایه که ما میبینیم نامی از شهر کابل میگیره به یک افتخار میگیره شهر کابل یک نام داشت یک وقت باز چند سال اخیر دیگه یک کمک وضعیتش خراب شد و مردم که میاین باز میبینه امو تصویری که مردم در ذهن خود داره از کشورهای دیگه که میاین میگه چه والا شاید بیخی خراب شده باشه و از این بعد که انشاءالله رو به بهبود است بهتر میشه سرکا جور میشه و پیشرفت میشه. به نظر مردم چقدر خواهد آمد برای تفریح؟ این خود طبعا که نمید تو که فکر کنی که در سابق بوده که نمید تو که نام کابل میره فعلا هم همه تو ستاک دیگه. بعد از این خود بهتر و بهترتر میشه. نمی که برای ما که هزار کشور به هزار جبه برای ما یک افتخار هستی که بیان ببینن شهر ما را وطن ما را دیدن کنن چون که فعلا اگه افغانستان هم تو آوارز اگر روز امید داریم که روز شب که افغانستان مسابقش واره نام بکشه همین تا از هر طرف این به دیدن ایجا که وطن ما را ببینن. چقدر افتخار خواهد کردی که ما بچه کابل هستیم. افتخار خیلی بهترین افتخار برای ماست که ما به این وطن ورزش میکنیم به این وطن خدمت میکنیم یا درس میخوانیم یا کسب کار هر چی میکنیم به این وطن خود میکنیم دیگه ما 100% افتخار میکنیم. و از این کارهایی که فعلا جریان داره و استملاک صورت گرفته به نظرت همین کار شاروالی چقدر ستودنی است؟ بسیار ستودنی است. ما بسیار فهمیدی از شاروالی خود از دولت خود بسیار خوشحال هستیم به این کارهایشون که خیر است یا کمک اگر کار نیست بار نیست گپا کلش حل میشه از طرف الله آمده شکر بکشیم. روز میرسه که ما همه تو
خارج وارد کشورها ور سر خود افتخار میکنیم اینا تو دست با دست که نتیم که دولت خود که وطن خود که دیگه خود از کجا وطن ما جور شد خارج که پیشرفت کرد از چی پیشرفت کرد سالهای دیگه اگه ببینیم خود سالهای دیگه مثلا پیش از امارات که فعلا کار شروع کرده سالهای دیگه که می‌دیدیم هیچ دیگه کار نبود بخصوص در بخش آبادی بازسازی در این منطقه ما چیزی نمی‌دیدیم چقدر از نگاه که مثلا بگوییم که با هم دیگه مقایسه کنیم چقدر تغییر آمد والا تغییرات خود هر حساب داره در حساب کار بار آرامی در حساب ساخت و ساز در حسابش که ما میبینیم خوب دولت است این دولت نظر به این که میبینیم که آرامی است آبادی است کار است بار است دیگه شکر میکشیم ما شان خوش هستیم زنده باشی بخیر سلامت بخیر باشی بیادر محترم تشکر بخیر باشین درنو لیدونکو زموږ دغه هیوادوال واقعیت هم لدی سره السلام علیکم السلام علیکم څنګه بخیر صحت دې ژوند بخیر تیری قراری ده بخیر شکر ده امن ده څنګه په سر دې د شپې ورځې څنګه تیری کاکا ولا ډېر ښه تیریږي ماشاءالله پوهچ په ډېر ښه په سر لای دی غرونه ډېر وشو وطنونه ډېر شنه شوي دي غرونه شنه شوي دي داګ شنه شوي دي او چکر وخت دنو بس هم چکر ته راغلی وم دا اوس ګرځم ښار کې لږ څه ګار دی ښار کې کوم ځای کاکا زه پکتیکا یم پکتیکا ستاسو نو بیا یو بیله منظره دغه منطقه نو او ولا ډېر ښه غرونه لري ځنګلونه لري ډېر ښه اوبه لري بیا پکتیکا ډېر ښه ځای دی خو سړکونه یې په کچا دي اکثره سړکونه کچا دي پکې ان شاء الله چې هغه هم په خیر سره جوړ شي کاکا مخکې راغلی وې دې ساحې ته دې سیمې ته تقریبا راغلی وم مخکې راغلی پخوا څنګه و کاکا دلته بیروبار څنګه اوس څنګه دی والله بیروبار زیات شوی دی کم شوی نه دی زیات شوی دی کم شوی نه دی او ان شاء الله چې یو وخت داسې کابل ولرو چې خل لرې ځایونه راشي او چکر دپاره دا کابل وګوري وایي چې دغه زموږ پایتخت دی والله کابل ښایسته ځای دی الله تعالی دې نور هم ښایسته کړي جرمنۍ په خلک باندې ونه لګي ښه لوی جرمنۍ چې یو سړی په غلط ځای کې موټر ودروي چې باید 15,000 روپۍ جرمانه ورکړي یو غلط سړی موټرسایکل په غلط لار روان کړي دا موټرسایکل اوس وینې په غلطه لار باندې روان دی اوس د دغه لار نه ده د سایکل هم دغه لار نه ده او ټول سیستم ګډوډي دي دغه وجه نه جوړه شوې ده یعنې هر سړی باید خپله ونډه واخلي د کابل په ابادۍ کې او بالکل هر سړی چې موټر په سړک لاړ شي انسان په دې پښې په لار باندې لاړ شي بیا یو طریقه جوړېږي داسې نه جوړېږي طریقه ان شاء الله چې دغه ستونزې حل شي کاکا وروستی پیغام به د ځوانانو لپاره څه وي ځوانانو ته پیغام دغه دی چې ځوانان د صفا سوتره ګرځي نشینه د لره ګرځي او خپل مکتبونه درسو ته توجه ورکړي چې آینده د افغانستان لپاره یو ښه نسل جوړ شي یو داسې نسل جوړ شي چې د ټولو افغانانو په کار شي داسې نه چې خلک ونه بیزاره وي چې خلک ته کار وکړي چې بیزاري چاته یا ضرر چاته ونه رسوي بس دا د ما یو ځوانانو ته دا یو عرضه ده ډېره زیاته مننه خوشحاله اوس الله دې آباد لره خوشحاله اوس درنو لیدونکو تاسې زموږ د دې مشر خبرې واورېدلې واقعیت هم زموږ مشران ډېر خواږه دي او همیشه یې د ځوانانو په اړه باندې او د دې ښار په اړه باندې او د دې هېواد په اړه باندې فکر ورسره وي او همیشه مثبت فکر کړی دی او انشاءالله چې له دې وروسته به هم دغه مشران چې تجربه لري خپلې تجربې به ځوانانو سره شریکي او هغه ځوانان به انشاءالله چې د دوی له تجربو څخه ګټه اخلي درنو لیدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې هغې چې زه مین الحق بن ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه